چې کله د ښځې خاوند د بهر ناراضي د مسافرۍ ناراضي نو فکر د خپل ښځه د هغه بهترین استقبال وکي د هغه پلاس کې څه شی وي هغه ته واخلي دغه شان مسکی شي ورته دا سن چې هغه کور ته داخل شوی نه وي او دی ورته خلورانه کلی وي ګلی ورته شروع کی مطلب دا چې دا هغه مخ ته داسې خوشحالي اختیار کا چې هغه دا محسوس کړي چې زما ښځه زما دراتلو سره ډیره خوشاله شوله دویم د خاوند دراتلو نه مخکې صفا کفړې واچوه ځان داسې جوړ کا لکه ته چې د چا کور ته ځي ځکه چې خاوند کله محنت مزدوري نه ستړی راشي او په زړه کې دا وایي چې زه به کور ته لاړ شم هلته به آرام وکم سکون به راته میلاو شي ښځه به مې چاپي کي د ښځې او بچو سره به کېږدم نو د زړه ستومانتیا به مې ختمه شي بدبخته ښځه هغه ده چې د خاوند د راتلو سره ګیلې شروع کړي شکایتونه شروع کړي او نیکبخته زنانه هغه ده چې د خاوند د راتلو سره د هغه استقبال وکړي بعضې خو داسې بدبخته زنانه وي چې خاوند کور ته راشي نو هغه کور کې موجود هم نه وي یا د پلار کور ته تللی وي یا ګاونډیانو کتلی وي یا د مرګري کور ته تللی وي دې سره د خاوند په زړه کې د ښځې سره نفرت پیدا کیږي کله داسې هم کیږي چې د خاوند راتلو وخت کې موجود وي لیکن سکار کې مصروفه وي د خاوند راتلو له هیڅ اهمیت نه ورکوي خاوند له هیڅ توجه نه ورکوي دا ډیره غلطه خبره ده او بعضې زنانه هغه د خاوند راتلو سره چغې او شور شکایتونه وغیره شروع کړي کله چې خاوند دا حال وګوري نو هغه زړه کې وایي چې دې کور ته نه راتلی نو ښه به وي زه به تاسو ته محترمو د یوې زنانه واقعه بیان کم ابو طلحه رضی الله عنه دا چې کله په سفر باندې تلو نو د ده یو ماشوم زوی هغه بیمار و کله چې بیا واپس د سفر نه راغی نو هغه وفات شوی و لیکن ده ته فتح نه وه ابو طلحه رضی الله عنه د خپلې بیبي نه تپوس وکړو چې زما زوی چېرته دی څنګه دی هغه ورته وایي د مخکیني حال نه ډېر په آرام شوی دی داسې بهترین جواب ورکو بیا د هغې نه وروستو شپه شوله جما یې هم وکړله خپله ښځه ورته څه وایي وایي ای ابو طلحه که چېرته تا ته یو کس قرض درکړي نو بیا به ورته هغه قرض په خوشحالۍ ورکړي او په خفګان به یې ورته ورکړي نو هغه ورته وایي وایي نه زه به په خوشحالۍ ورکوم ما سره احسان کړی دی نو تعالی هم الله جل شانه زوی درکړی او دا د الله جل شانه امانت و لہذا هغه امانت نه الله پاک واپس اخیستی دی بیا ورته ابو طلحه رضی الله عنه وایي وایي چېرته دی زما زوی نو هغه ورته وایي چې پلانکۍ کوټه کې پروت دی دی ورغی او ورته وویل انا لله و انا الیه راجعون سفیان ثوری وایي چې د انصار یو سړي ماته دا خبره وکړله چې د هغه زنانه 9 بچي او 9 واړه د قرآن کریم حافظان زما عزتمندو خویندو دې ته چې کوم نه د ښځې عقلمندي وایي دې ته هوښیارتیا وایي چې خاوند په داسې انداز باندې خبره وکړله چې هغه پوه هم نشو او دروغ ورته هم ونه ویلو بلکې صحیح خبره ورته وکړله لیکن کدا چېرته زمونږ زنانه وي خاوند بله راغلی نه وي چې دی په ځان باندې چې کوم دی یخودي وي د خاوند حوصله به چې هم دی کم ماته شوې وي نو الله جل شانه دې زمونږ په ښځو کې د خاوند سره مینه محبت پیدا کړي چې هغوی د خپل خاوند سره مینه محبت وکړي او الله پاک دې په زنانو کې استقامت فی الدین پیدا کړي